د هلمند ولایت کرنې ریاست د طبیعي سرچینو امریت اړوند څړځایونو مدیریت لخوا بولان مرکزي کورک په تعداد د 200 زره مکامو نیالګي لکه غاز، اوښمالغي او شینغزي کلمي په 10 جریبه ځمکه کې ایښودل کیږي. د کرنې اوبه لګولو او مالدارۍ ریاست د پلان او برنامو مدیر ښاغلی شفیق الله مبین وایي دغه نیالګي به د پلان سره سم راتلونکي 1404 کال ته ریګستان سیمه کې د هوا تغییر، صحرا ساتنې او ریګ روان د مخنیوي لپاره انتقال او کینول شي. د هلمند د کرنې ریاست د طبیعي سرچینو امریت اړونده په څړځایونو کې چې کوم قلمي ایښودل شوي دي دا څو علتونه لري تر څو پورې چې دا کېښودل شي قلمي بیا اخیستل کېږي په 1404 کال کې د پلان سره سم ریګستان سیمه کې چې هلته د هوا د تغییر سبب هم ګرځي تر څو پورې چې دا وچ اقلیم په داسې اقلیم بدل کړي چې یخ اقلیمي. او بله خبره دا ده چې دا د مالدارانو د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په پار باندې ایښودل شي تر څو پورې چې د هغو اقتصادي وضعیت هم یو اندازه ښه کړي او بل د خاورو د تخریب د مخنیوي په خاطر باندې هم شوي دي. بل خوا بیا د هلمند ولایت اوسیدونکي عدنان او غفور جان وایي د دغه ډول نیالګیو کینول به د هوا ککړتیا د مخنیوي ترڅنګ بزګرانو ته هم ښه حاصل په لاس ورکړي، خو په ورته وخت کې دوی له اسلامي امارت څخه په دښتي سیمو کې د دا ډول نورو نیالګیو د کینولو غوښتنه کوي. نو که دغه چیرې دغه نیالګي کښېنول سي چاپیریال به ښایسته کړي، همدارنګه به د هوا د ککړتیا مخنیوی به وکړي او بل دا دی چې کروندګرو ته به د حاصلات حاصل سي، حاصلات ورته برابر کړي، نو ګټې ډېرې دي. موږ دغه د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه ده چې دغه دښتونه ځمکې چې دي دا د بزګرانو دپاره هم غټ کار دی، نو چې دغه یو نیالګي مالګي ورته کښېنوي هغه موږ ته به هوا هم صافه وي، نو بزګرو ته به هم یو شی سي، نو دغه غټ کار دی، دوی باید دغه ته توجه وکړي. د یادولو وړ ده چې هلمند کې د کرنې ریاست سږ کال د دې ولایت بزګرانو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړې وې.